رقیب صاحب وایي چې مزاحیه څه شعرونه پکې ووایه نو داسې څه شعرونه زما خو د یادو خبرې کتې متې کوشش کوم چې سرایات کم چې وینم چې د خپل د لاسه خپل ټکارې وخوړې وینم چې د خپل د لاسه خپل ټکارې وخوړې هغلته کې ما او دلته دې بل ټکارې وخوړې او اوس زما ملګرو دا منم چې عقل راغې خو هله چې په یو موږي مې شل ټکارې یو بله کې تا وام داسې چې قبر ښه مې چونه ګټ کوي خیر د لاندې که ډز ډوز وي دشمنان چې مخامخ شي نو خامخا پکې درز دروز وي او موږ عادت یو د وهلو د خانانو په خدای کې او د دوی سره کوتک وي او د هغوی سره به ګروز وي به داسې شعرونه ووایي چې داسې سمې غوندې به وله ورکړه او کله کله به یې داسې عجیبه غونته کې لطیفه وکړه خلک به خاندول د هغه هم بلا کار کړی دی داسې خلک ډېر کم وي ایب صاحب بلکل جی او عبدالستار بمبار چې څه ویلي دي نو هغه هم بل شان ویلي دي بلکل ما وخت په مخ دې ملګرو ته ویلي دي د هغه شعرونه او د هغه کې یو ماسټر شیر افضل چې بیا کوم هغه بل شان بیا عبدالرحیم روغاني بابا هغه ځان له لاجواب دی بېشکه د روغاني بابا یو څو شعرونه وامو ارشاد چې یا تپو په سر نکریزې یا رنګونه لګو پې یا تپو په سر نکریزې یا رنګونه لګو پې ځواني کله واپس کېږي په لړلو په تپلو په ناسوارو په سیګرټو مو کروړونه لوګې کېږي معیشت زموږ تباشه په توکلو په پوکلو ډېر ښه او ای د اعتدال خاونده ځان دې خوارودار کو ای د اعتدال خاونده ځان دې خوارودار کو استاد انتها نتیجې سپورې ووتې او دین کې ور داخل شه دومره څومره چې پکار دي ته دومره داخل شوې چې دې پورې ووتې